علم بعد ملک په هر خوا کې خورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د انګلیسی اکاډمي چینل خو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ وئ. د ژوند شېبې مو په خوښۍ سره تېرېږي. 11مه ورځ ده، 11م درس دی. له نورو خبرو را تېرېږو، درس به شروع کوم. 11th day 11مه ورځ. words section د لغتونو برخه ده. 11 دانې لغتونه دي. alive معنی ژوندی. alive. address معنی پته، درک، ادرس او یا هم خطاب کول. adult معنی ځوان یا بالغ. advantage معنی ګټه یا فایده. advertise معنی اعلانول یا خپرول. advice نصیحت کول ته وایي، نصیحت. affirmative معنی مثبت. معنی زغمل، برداشت کول. afraid معنی ډار شوی یا ویرېدلی. airport هوایی ډګر یا هوایی میدان. alive, address, adult. advantage, advertise, advice, affirmative, afraid. airport هوایی میدان یا هوایی ډګر. دلته دی ډیلی ورډ سیکشن ده، د روزمره لغتونو برخه ده. ټایمز معنی وختونه. second معنی ثانیه. ثانیه. minute دقیقه. hour ساعت یا ګړۍ ورته وایي، ساعت ځینې خلک ورته ګړۍ وایي. بالکل. day یو خو هغه ساعت دی که نه، لکه شپېته منټه یو ساعت شو که نه، هغه ساعت. day معنی ورځ. night night معنی شپه. morning گهیز یا هم سحر، سبایی. evening معنی ماښام. نون غرمه. midnight نیمه شپه. second, minute, hour, day, night, morning, evening, noon and midnight. او ترڅنګ today نن ورځ. yesterday پرون ورځ یا تېره ورځ. yesterday. tomorrow معنی سبا یا راتلونکې ورځ. day after بل سبا. day before وړمه ورځ. week اونۍ. year معنی کال. نو دا زموږ د نن ورځې درس چې کوم ټایمز باره کې و او همدارنګه 10 دانې لغتونه و. نو ډېر اسانه درس و. یو ځلې کتابچو کې هم ولیکئ، تمرین پرې وکئ، یاد یې کئ. که کومه پوښتنه وړاندیز پیشنهاد نیوکه چې هر څه وي کمنټ کې ولیکئ. موږ مو په خدمت کې یو. تر سبا ورځې مو په پاک سیکشن تعالی سپارم. ښې چارې الله مو مل. له لیدلو مو ډیره مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.